دا بځې عجیبه خلک دي، ټوله ورځ لګیا وي د خلکو په عیبونو پسې ګرځي. د یوه چا نه به معمولي اشتباه نه وي شوي، ده به ټوله دنیا په خبره کړې وي، یا به فکر کړي چې دغه شخص به حتما اشتباه کوي او دی پسې د اشتباه یې لټوي. عبید الله ورور، په د خلکو باندې بد ګمان یا په خلکو عیبونو لټول یا د خلکو عیبونو ښکارول ګناه لري که نه لري؟ جاوید جان امام شافعي رحمت الله علیه وایي که زه یو انسان وګورم چې په ګیره باندې د شرابو څاڅکي، نو زه به ځان څه دا وایم چې د دې په دې ګیره باندې بل چا د شرابو څاڅکي څڅولی. او که یو انسان واورم چې دی وایي انا ربکم الاعلی، زه ستاسې لوی خدای یم نعوذ بالله، نو زه به وایم چې دا د قرآن کوم صورت لولي. یعنی نیک ګمان ډیر لوی کار دی. قرآن کریم کې الله پاک وایي چې ان بعد الظن اسم، ځینې ګمانونه یا ځینې باورونه چې موږ او تاسې کوو یو چا په اړه ګناه لري، ځکه چې ګمان همیشه رښتیا نه وي. خو له بده مرغه زموږ او ستاسې مجلسونه د خلکو په تېروتنو باندې تاودوي، د خلکو په عیبونو پسې مو مایکروسکوپونه راخیستي او لټوو یې، بیا پې تمام ورځ جر و بحث او مجلسونه کوو. ښه مجلس پرې ګرم وي. تاسې پوهېږئ په قرآن کریم کې ورته د څه دغه غیبت دی په حقیقت کې، چې ته د یو چا باندې بد ګمان کې بیا راځي بل ته یې ګیله کوي او هغه باندې مجلس تودوي، هم غیبت دی، هم بهتان دی او هم بد ګمان دی. درې ګناوې یو ځای راټولېږي. په قرآن کریم کې راځي چې آیا څوک خوښوي چې د مړه ورور د جسد غوښه وخوري؟ نه، تاسې کرکه کوئ له دې کاره، نو غیبت نه بیا ولې کرکه نه کوئ؟ یعنې زړه مو دې پسې تخنیږي چې یو څوک راته غیبت پیل کړي، یا هغه چوپ کښېنه او نور یې خپله پیلوي. عجبه ګناه ده لویه، زښته زیاته. دوستانو، یوه مشوره د ورورۍ درته درکوم، پرېږده که د خلکو صفت نه شي کړلی، حداقل غیبت خو دې نه کړي. پټه خوله کښېنه. ادما د مور خبره ښه خبره ښه ده، د پټې خولې سړی نشته ده. ښایسته خبرې کوه. سلام علیکم. وعلیکم السلام.